لنډه کیسه لیکواله اغلې سپوږمۍ وردک غږ ډاکټر سلیم احمدزی د نامردې ګلغوټۍ کیسه یو کال لا نو تیر شوی چې برکلي ته راواده وه لکه د خپل نوم په شان د ښکلې ګلغوټۍ په شان ښکلې او معصومه وه ښکلې ګلغوټۍ پلار په ډېر جګ ولور ستار د جبار اکا زوی ته واده کړې وه نو ځکه ستار د واده او د پور د پوره کولو لپاره 2 کاله کېده چې بهر کې مزدوري کوله او مسافر و خپل واده کې یوازې یوه اونۍ کور کې تیره کړه او بیا وخوځېد او په ډیر خفګان سره یې ګامونه واخیستل تر څو بیا هم بهرني هیواد کې کار وکړي او پورونه خلاص کړي ګلغوټۍ د 6 میاشتو اولاد ته امیدواره وه خو د خپل ژوند د ملګري د مسافرۍ نه ډیره ځورېده او هره شیبه به یې خواښې هم ورته یادوله چې که ستا پلار کم ولور اخیستی وي نو زما زوی به ولې سرګردانه بهر کې مزدوري کوله او له کوره به هم نه ورک شپې او ورځې تېرېدې ګلغوټۍ د خپل د لیور د میرمنو سره د کار نوبت درلود نو ځکه نن په تناره د ډوډۍ د پخولو نوبت و تناره کې اور بل کړ تر څو سور شي دای تر غاړې ناسته وه د پلار د کور دوران یې ور په یاد شو چې دا ډیر وخت ملګرو سره د کور په حویلۍ کې په جګ چنار کې په زانګو کې زنګېدله او له دې کارونو نه خبره هم نه وه مور به یې ډیره نازوله او ګرمه ډوډۍ به یې چې پخه شوه ده ته به یې نارې وهلې ګلغوټۍ لورکۍ راشه ستا خو توده ډوډۍ خوښیږي درته مې وړه ډوډۍ پخ کړې توده توده یې وخوره خو اوس که د ډوډۍ څوکه لږه ماته کړي نو خواښې یې کنځل ورته کوي او ورته وایي دا ډوډۍ ولې ماته شوې د پلار په کور کې همداسې وږې وې لکه پلار دې چې په موږ ځان موړ کړ اوس ته هم د تناره په سر ځان مړوې بیا یې ور په یاد شول چې مور به یې 2 میاشتې مخکې لا اختله ورته ښکلې ټکور اخیست او ښکلې جامې به یې ورګنډلې او ټکور اخیستلو ته به یې ورسره بازار ته بیوله خو اوس د دې خو سر ولاړ شي او ټولو ته کشرانو مشرانو ناوې او زړو میرمنو ته یو رنګ ټکور راوړي او دوی هم مجبوره دي کالي ترې وګنډي او وای غوندي دلته یوازې او یوازې د ځان د پټولو خبره ده او بس او څوک هیڅ هم نشي ویلی ځکه میړونه مسافر او دوی د خسر او خواښې سره ورځې شپې تیروي ناڅاپي اوښکې د سترګو نه سیلابونه شول او ترې هیر شو چې لرګی سوی او تنور هم تود شوی چې ناڅاپه یې خواښې راننوته ډیره ورته په قهر شوه او ورته یې وویل ډیر نازونه به نه کړې زما نازولی زوی د تا د لاسه پردیو ملکونو کې مسافري کوي دا بدشګومه اوښکې دې په خپل ځان شه څه ته ژاړې تنور به بیرته یخ شي او ته ناسته یې اوښکې تویوي ګلغوټۍ ژر ژر لاس په کار شوه او اوښکې یې وچې کړې او وړه یې زواله کړل چې په تناره یې پورې کړې نن یې ډېر د کمزورۍ احساس کاوه سر یې څرخېده د تنور ګرمۍ لا پسې تاثیر وکړ او د آخر دورې ډوډۍ په تناره وهلې چې تناره ته ور وغورځېده ډېرې چغې او نارې یې وکړې څوک ژر پرې خبر نه شول ځکه ټول بیرون د قلا او څوک د کوټو دننه په کارونو اخته و کله چې ویښتان او جامې وسول یو وخت د لیور ښځه چې مشره او مهربانه ښځه وه حویلۍ ته راووته نارې یې کړې وی څه شوي د ویښتانو بوی دی او د تندورخانې پلو ته یې ورمنډه کړه کله چې ورغله پوه شوه چې په چوغو یې ټول خبر کړل او غوټۍ یې په ډېر بد حالت له تناره راوویستله په ډېره بیړه یې خسر موټر پیدا کړ او ښار ته یې روغتون ته ورسوله خو له بده مرغه ډېره ناوخته شوې وه غوټۍ لومړی خپل ماشوم او وروسته خپل ځان ابدي ژوند ته حواله کړ ښکلې 18 کلنه ګلغوټۍ په سره ورونو وسوه او قربان شوه